دی وی چې اول پکې مخکې چې کوم شعر وي دغه اول ووایه قدر د وختو کدا قدر په همت وګټه پیدا انسان نو اول انسانیت وګټه په انسانانو کې اول انسانیت پکار دی د عقل فکر پر رڼا کې شناخت پکار دی په مخلوقاتو کې اشرف نو شرافت پکار دی او عزت د نور و کزان له خپل عزت وګټه پیدا انسان نو اول انسانیت وګټه باغ کې میوې او ګلونه کیږي خو د مالیار په همت د غر باغ کې میوې او ګلونه کیږي خو د مالیار په همت د غر نه سره زر روزي خو د استکار په همت بچې قابل شي خو د استاد او مور او پلار په همت بیا تی حقونه په قانون د شریعت وګټه چې پیدا انسان نو اول انسانیت وګټه او دا وختي چې مې ووایي چې ای ملګرو چې چولې دی ما خپل زړه دا مې ټول عمر ساتلی دی د بل زړه او چې بورا پازغو ځان زخمی که پس ته هغې خپل کړی دی د ګل زړه خو د مستري محمد امین زړه پکې ګوره روبایه کې درته جوړ کړه د غزل زړه او په دې سیاسي میدان کې خو ډېر خلک چې کوم دی راځي اکثر بیا په دې 15 کاله کې یو سړی مړی مې خو هغې د ووټ دپاره تپوس کوي وایي تاله راغلی یم وراره چې طبیعت ستا څنګه دی تاله راغلی یم وراره چې طبیعت ستا څنګه دی کور ته لږ ورشه تپوس وکړه چې لالا څنګه دی وایي لالا خو څه کال نه پروس کال نه بل کال مړ دی ته لا اوس تپوس کوي چې شیرالله څنګه دی نو زما خو قام ته وصیت دی او نوره ستاسو خوښه خو ووټ د انسان د زړه قیمت دی او نوره ستاسو خوښه خو ووټ امانت د قام د هغه چا په حق کې ورکوي څوک چې قابل د امانت دی او نوره ستاسو خوښه ووټ د انسان د زړه قیمت دی نوره ستاسو خوښه زه په پاټو باندې ننګ نه کوم ننګ په قام کوم یو پاټی باندې ننګ نه کوم ننګ په قام کومه وخت د پښتو ننګ او غیرت دی نوره ستاسو خوښه ووټ د انسان د زړه قیمت دی نوره ستاسو خوښه او زه د دې قام یم قام زما دی پښتنو ملګرو زه د دې قام یم قام زما دی پښتنو ملګرو د قام عزت زما عزت دی نوره ستاسو خوښه ووټ د انسان د زړه قیمت دی نوره ستاسو خوښه او یم مستري محمد امین د قام شاعر یم زما قلم کې نصیحت دی نوره ستاسو خوښه ووټ د انسان د زړه قیمت دی نوره ستاسو خوښه دا جي زما بیا یو چاروي ته دغه اوږده ده وخلي لږ 2-3 منټه وخلي خو بهرحال هغه هم چې کوم دی د دې جوړ توړ ده دا چې کله امیدواران او دغه جوړ توړ کوي نو هغه داسې کېږي او دا د هغه وخت چاربې ته دی چې زمونږ ضلع مردان تحصیل ملکړ تحصیل 400 تحصیل ثوابی دا تحصیلونه د مردان دا د هغه وخت دی تاسو سره په دغه راغلی وه او د کتاب کې شته وایي په وخت کې د ووټونو جوړېږي ممبران په دغه شپو ورځو کې د هر چا تابعداري خو تر څو چې امیدواري د ووټ چې وي په تمنو که سوله ځي په جمع د خپلې کامیابۍ دپاره دی ورځي دښمن ته ولاړ وي الیکشن ته ولاړ چې په میدان نظر کې جهاني دورې کوي په کلو په حجرو بیټکونو په وخت کې د ووټونو دورې کوي په کلي کوڅه په کوڅه ځغلي د خپل مطلب دپاره سلامونه کوي یاران جوړېږي ممبران د پاره د مطلب روان وي په ادب ډېر ښه شناخت وي څوک یې دوست وي څوک یې یار وي خو تر څو چې امیدوار ډېر ښه شناخت وي تر څو چې حاجت وي راځي به د کوڅې له وایي به ټول غریبانان یو وروڼه بیګان ټول وروڼه د یو بل یو خو دا نه چې به درغل یو بل سره تعلق و زنګ د پلار او د نیکونو خو صرف په وخت کې د ووټونو یو بل سره نږدې یو خو دا نه چې د اوږدې یو د ووټ تر اخري ورځې پورې به دوستان جوړېږي ممبران د ووټ تر اچولو نو بابا راوړي په ولو خو چې ووټ استعمال کوي بیا بوډا نه توبه نو تر څو چې امیدواري نو چې ووټ دې استعمال کو بوډا ځان دې ته کنګال کو بیا کښېنه تماشې ته چې شماری برابر شي نو څوک خان به پې ممبر شي نو چې جوړ شي ممبران د دې کلو خادمان کړي تېرې چپې هیرې بیا یې سروي په مالونو په وخت کې د ووټونو کړي تېرې چپې هیرې پیسې وینې ډېرې نظرې په اسمان شي هیر تشي غریبانان جوړېږي ممبران نظرې په اسماني په لارې چې رواني که سور وي که پیاده وي خو هر وخت یې تلواري تر څو چې که سور وي که پیاده وي روان په اراده وي دی پرېږدی د یو بل سره په ضد کې په دا شان خو اصلاح وکړی د ځان اصلاح دې د عمل کا حق اور حق ویل کا حق وغواړه د بل نه د حقوق په کتابونو په وخت کې چاربې ته مې کره ده وطن مې بازدره ده ایجنسي ملکن راځي ضلع کې د مردان
مردان جوړیږي ممبره د حال مې په ګړی کې خو سیلمه وسنباړی مستر محمد امین ویشي به پوه یک هوښیاري نو تر سوچي امیدوار دا چې اصلاحي چاربیته ټړه بند چاربیته